إن لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. أخرجه الدارمي رحمه الله في سننه. سورة ياسين القرآن الكريم بسورتونو کی معروف و مشهور سورت تے او الحمدللہ منگو تاسو اکثر وایو اللہ کریم دی توفیق مزید راکی. منگا دا سورتونو دا فضائلو سلسلہ شروع کرے وا الحمدللہ دا اللہ پاک پا توفیق سرا دا ډیرو سورتونو ثوابونه برکات امونگو تاسووی وسنه ناس تکی او دی مجلس کے با انشاءاللہ دا سورت یاسین ثوابونه فضائل بازی اوائیو. رب العالمین دی منگو تاستا توفیق مزید راکی. امام ترمیزی رحمہ اللہ او امام دارمی رحمہ اللہ پخپلو کتابونو د احادیثو کې یو روایت ذکر کړي د حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه حدیث دی. حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه وای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې حضرت فرمایل بشک د ار یو شی د پاره زړه وی او د قران حکیم زړه دا سورت یاسین دی او چا چې سورت یاسین دا الله پاک در رضا د پاره اوئی نو الله کریم ورته د لسو ختمونو د قران ثواب ورکی. سورت یاسین ته د قران مجید زړه ولې ویلې شوی نو د احادیث عالمان او شارحان دا خبر ذکر کئی چې د قرآن کریم سره د سورت یاسین د مضامینو او بدی کې چې کوم اهم مسائل ذکر دي ډیر قریبی تعلق دی. دیو جنا بیا هر عالم د خپل بصیرت خداداد او د الله پاک د ورکړې شوی په مطابق د دې توجیهات کړی دي. یو چا دا ویلی چې بدی کې نفی د شفاعت قهری ده چې په الله پاک باندې زورور څوک نشته. مخلوق ټول الله جل جلاله ته محتاج دی او د الله بندگان دي د الله تخلیق دی پیدا ده نو په دې وجه لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. د سورت یاسین موضوع او اهم مسئله یو دا هم ده چا ویلی دی چې دې کې مقام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په نزد او د الله په وړاندې ډېر لوی مقام لري. اور سورت یاسین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مقام ذکر شوه دی نو دیو جنا دا د دنیا د تخلیق باعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی او سورت یاسین کی رسول اللہ مبارک مقام ذکر کی نو دا د قران کریم زړه دی او دا نقطه ده چې په حدیث کې راغلی ده اقرأوا على موتاكم سورة یاسین تاسو په خپل مړو باندې سورة یاسین وای. مولا علی قاری رحمه الله مرقات کې لیکلی چې مراد د مړو نه خلق دي چې د چا ځنکدن وي او قریب الموت وي. دیو جنا چې سورة یاسین سو کوللی نو ډېر لوی فیوز او برکات ته متوجه کی.
مثلا څوک سورۃ یاسین یاد کې ویلولي یې په ناظره باندې ولولي نو د کور نغلا نه کیږي او خاصه دغه ځای کې بغلا نه کیږي چې سار ویلې شي تر ماښام پورې ماښام تر سار پورې دا شانتي د ځنکدن په وخت کې چې ویلې شي د دې سړی او د دې مردا صاحب په اسانه اوزي چانه یو شی ورکشي سورۃ یاسین ولولي الله پاک به پیدا کی دا د الله د کلام تاثیر دی ورکوټي خبرې ده د ټول نلویا خبره په یو روایت کې زمان نظر لاندې دا راغلی ده چې چا د الله د رضا د پر سورۃ یاسین ولوست الله پاک با د دې انسان مخکنی گناهونه ټول معاف کړي دا سنن نسائی کی ابو داود کی مسند احمد کی حدیث دا الله پاک د رضا د پاره چې سورۃ یاسین شریف څوک وایي الله رب العالمین د دې بندا مخکنی ټول گناهونه معاف کړي او محدثین فیصله خو تاسو ته بار بار معلومه شوې ده چې د دیو اعمالو بارکی کم دا مسله ذکر کیږي چې د دې بنده مخکنی گناهونه معاف شي یا رستنی گناهونه معاف شي یا ټول گناهونه معاف شي د جمهور محدثین رائے دا ده چې د دې مراد صغیره گناهونه امام العصر سید الحفاظ والمحدثین حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت الله علینا پارفوشیزی کی نقل شوی دی او نور محدثین هم لیکلی دا چې د الله د رحمت نه دا امید ساتل پکار دی چې الله و په زموږ ټول ګناهونه وبخي وما ذلك على الله بعزيز الله پاک ته دا سګران نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای من قرأ یاسین فی لیلہ ابتغاء وجه الله غفر له فی تلك الليلہ چاچی سورۃ یاسین د شپې په ابتدا کې ویلې یا په دې شپه کې په مینس کې ویلې د الله د رضا لپاره په دې شپه به الله دته مغفرت وکړي بل روایت کې راغلی دی لا يقرأها عبد يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه فاقرؤوها على موتاكم اخرجه احمد في مسنده دا یو بنده نشته چې د الله پاک د رضا د پاره او د آخرت د ثواب د پاره سورۃ یاسین اوللی مگر الله پاک به د دې بنده مخکنی ټول گناهونه معاف کړي لہذا په خپل مړو باندې سورۃ یاسین وایي دا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نے روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی زما زړه غواړي چې زما د هر امتی سورۃ یاسین یاد شي داغه پزړه کی وی زما دا تمنا ده چې سورۃ یاسین زما هر امتی ته یاد وي او روایت کې راغلي من داوم على قراءة ياسين كل ليلة ثم مات شهيدا کم سړی چې عرش په سورۃ یاسین وای د الله د رضا لپاره او دې مړ شو دا مرګ یو قسم د شهادت دی او روایتو کې راغلي چې چا د ورځې په شورو کې سورۃ یاسین اولوست قضیت حوائجه د دې سړي ټول حاجتونه پوره کړی شي دارنګي د ډیپریشن خلک شکایت کوي چې ما ته ټینشن دی او پریشر مې دی په زړه باندې په مزغو باندې مې بوج دی آثارو کې راغلي روایتو کې
چې چا د ورځې په شروع کې سورۃ یاسین ولوسته ټول ورځ به دا سړی خوشاله وي او چا چې ماښام ولوسته نو ټوله شپه به دا سړی په یو خاص قسم خوشحالی کې وي دا طالبان ولې داسې خوشاله او دا صالحان او نیکان د دې جیبونه چې وګورئ دونه پیسې ورسره نه څونه د نورو خلکو سره او نه دومره سهولیات یې په ژوند کې خو دوی سره دا نعمت دی الحمدلله تاسو ټول وایئ خو په اوچت اواز یې ووایئ او بیا ووایئ چې دا زمونږ ایمان دی چې د دې نعمت یو شی مقابله نشي کولی الحمدلله نو په دې وجه د دې دنیا هم ښه او آخرت هم ښه روایاتو کې راغلي دي چې چا سورۃ یاسین ولوسته الله به ګناهونه وبخي او که دی اوږې وي موړ بشي که لاره تې ورکه شوي لاره به ورته معلوم شي او که دنه څه ورک شوي هغه پیدا شي او چې چا په روټۍ باندې په خوراکه باندې ولوسته او دا دته کم ښکارېدو نو الله به ټولو دپاره کافي او شافي کي او چا چې د زنکدن والا په خوا کې ولوسته چې د چا نزعه وه او مړ کېدو اخري وخت یو او د په خوا کې سورۃ یاسین چا ولوسته الله پاک به په دې بنده باندې د مرګ سختي اساني کی او صاحب په اسان وزي او چې یو بنده معشوم کیږي او د په خوا کې ولوستل شي الله پاک به دا معشوم په اسانه پیدا کی او په دې بنده باندې به الله دا تکلیف آسان کی او چا چې سورۃ یاسین د الله د رضا لپاره ولوسته گویا چې یو لزل قرآن پاک ختم کو دا فضیلت دی دیو جنا سعید ابن جبیر رحمه الله یو ډېر لوی تابعی دی د سیدنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما شاګرد دی هغه یو ځل په یو لیونی باندې سورۃ یاسین مکمل وې الله پاک فورن خکو هغه ټیک ټاک دا شانتی علماء کرام فرمایي چې یو سړی د یو بدماش نه یریږي یا د یو بل عہدیدار نه یریږي یا د دشمن نه یریږي او د سورۃ یاسین اوللی الله به دا دشمن د دنه ورک کی او لري به کی الحمدلله سورۃ یاسین تبدی وجه قلب القرآن وی کنز العمال کی روایت ته یو سړی د جمعې په ورځ د مور یا د پلار یا د دواړو قبر ته لاړ شي او سورۃ یاسین ورته ولولي نو په دې سورۃ یاسین کې چې څومره ټکي دي څومره حروف دي د دې حروف په مقدار الله پاک دې بنده ته مغفرت کوي او دا مردم الله پاک وبخي وکتب بارن او دا سړی د مور او پلار سره خسل کون کې اولی کلی شي دا روایت متکلم فی دی خو لیکن په فضائلو کې دا سه قسم آثار دا چلیږي د دې مدار په سند باندې نوي دیو جن د امت تعامل د امت د صالحانو بزرگانو د دوام یو قسم له حیثیت دی ته حاصل دی دا یو قسم له تواتر تعامل له او د اصول الحديث قاعده ده چې تواتر د پر سند ضروری نه دی دا په نخبه الفکر کې حافظ ابن حجر لیکلی رحمه الله تعالی دیو جنا سورۃ یاسین حرز جان کوي خو دې مطلب هم نه دی لکه د بعض شیخان جدید هم چې د خپل طرف نه کارونه شروع کوي ارس کې د خپل طرف نه د ځان نه بس ارس عبادت هم د ځان نه جوړ کړی وي تلاوت او ذکر نور قران نه لولي بس سر سورۃ یاسین میں مقام واقع ہے مو
او سورۃ الرحمن شریف په مودا نور قرآن ټپ کړي بل سی پارم نو بل سورۃ هم نو دا طریقه صحیح نه بلکې د قرآن د هر ټکی د تلاوت حق دی نو مکمل ختم بکې ځان سره ختم شروع کا چې 3 رکو ویلې شي 5 رکو ویلې شي سپاری ویلې شي ابم وې او دا غینه بعد خاص وختونو کې دا سورتونه موای طریقې کار داسې خاص کر دا 5 سورتونه دا خو صوفي لپاره ډیر ضروری دي د خپل تلاوت معمول پر کول سره بدا 5 سورتونه اهتماما وي د دې ډیر کوشش کې یو سار مانزه پس یاسین شریف دویم ماسپخین پس فتح یا نوح مازیگر پس عم یتساءلون ما خام پس سورۃ واقعہ او سجدہ او ماسوتن پس تبارک الذی بیده الملک او د جمعې پورز سورۃ کهف وسره اضافی قرآن پاک تب متوجی کی ہو گنا انشاءاللہ قرآن پاک نه مفیدالو کنا نو دې طریقه دا سره دا چې زموږ استاد په ژوند کې راشي نو ان شاء الله العزیز چې د ډیرو فتنو نه به محفوظ یو الله پاک دې موږ تاسو ته اسانه کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین